ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. د بي بي سي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نصیر احمد احمدی یم او تاسو په خاورو کې زر اقتصادي خبرونه اورئ. کمپیوټر مې مخکې روښانه کړی. اوهو کمپیوټره څنګه دې د خپل صفحې پر مخ د میوو او مختلفو سبزیجاتو عکس راغوست؟ دا عکس په کابل کې د 14 زراعتي نندارتون له یوې برخې څخه اخیستل شوی دی. اوس پوه شوم. دا نندارتون د روان کال د میزان د میاشت د کابل په باداباغ کې جوړ شو. په دې نندارتون کې د زراعتي محصولاتو 200 شرکتونو برخه اخیستې وه. هو کمپیوټره دې نندارتون 200 غرفې درلودې چې د افغانستان مختلفې میوې او سبزیجات نندارې ته پکې ایښودل شوي وو. خو د دا ډول نمایشګاهو جوړول څه ګټه لري؟ قرارداد موږ ته د 3 لک افغانۍ ارزښت لري. نورې خبرې به وروسته واورو. د افغانستان په ډیرو سیمو کې د میوو وخت ورو مخ په خلاصېدو دی، خو ځینو باغوانانو په دې اړه فکر کړی چې میوې او نور زراعتي محصولات څنګه وساتي چې خراب نشي او په ښه بیه یې وپلوري. میزان د اقرب نه نیولې امال یا د ثور پورې د شپږ میاشتو پورې ساتلی شي. دا چې د سرطخانو یا سړوخونو جوړول څه ګټه لري، پاتې خبرې به یې وروسته واورو. کیسه هم مه هېروئ. د تولیدي محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ضرور ده. هر دهقان، باغوان یا د فابریکې خاوند غواړي چې تولیدي محصولات یې بازار ولري، خرڅ شي او ښه ګټه ترلاسه کړي. دوی د بازار موندنې لپاره له مختلفو لارو چارو څخه کار اخلي. د محصولاتو نمونې بازار ته وړي، اخیستونکو ته یې ورښیي او که په بیه ورسره جوړ شول ورباندې پلوري. خو د محصولاتو د خرڅلاو او بازار موندنې لپاره د نندارتونونو جوړول هم ضروري خبره ده. دا چې څنګه څه موده مخکې په کابل کې د زراعتي تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. زما همکار اقصا صدیقي په همدې نندارتون کې له یو داسې چا سره خبرې کړې چې خپل زراعتي محصولات یې همدې نندارتون ته راوړي وو. دلته له بیلابیلو ولایتونه خلک یا مالداران راغلي دي د خپل محصولات او د خرڅولو لپاره. او زه په یو داسې غرفې کې یم چې دلته د دې غرفې مشر د کندز ولایت څخه راغلی دی. دا چې څنګه په دې نندارتون کې ګډون کړی دی په دې اړه به وروسته وغږیږو، خو په پیل کې ورنه غواړم چې موږ تاسو ته ځان راوپېژني. زه بشیر احمد مجددي د کندز د ولایت د بادامو د کوپراتیفونو د اتحادیې عمومي رئیس د ولایت په سطحه. تاسو څنګه وغوښته چې په دې کرنیز نندارتون کې برخه واخلئ یا اشتراک وکړئ؟ په دې منظور باندې و چې مختلفو مملکتو تجارانو سره، داخلي خارجي تجارانو سره وصل کېږو، خپل محصولات په هغو باندې خرڅو، نظر د هغوی په تقاضا باندې. تاسو په کوم بل نندارتون یا نمایشګاه کې ګډون هم کړی و؟ هو، منګه د مزار شریف په نمایشګاه کې اشتراک کړی ده، د قندهار په نمایشګاه کې اشتراک کړی ده، جلال آباد په نمایشګاه کې اشتراک کړی ده چې د همدغه محصولات د بادامو چې موږ هلته وړاندې کړل خپل نمایش ته، هغوی دې ته حاضر شول چې موږ سره د 15,000 اصلي نهالو د بادامو مختلفې نوې قرارداد وتړل او تقریبا دغه قرارداد موږ ته د 3 لک افغانۍ ارزښت لرلوده. دغه نندارتون تاسو لپاره څه ګټه یې رسولې ده؟ ګټه دغه ده چې موږ هغه چا سره چې هغوی دغه محصولاتو ته ضرورت لري او یا خارج ته صادروي، دغه سره موږ مکمل وصل دي، هغوی سره مستقیما ورسره کینو. دغه د موږ لپاره بهترین لاسته راوړنې دي چې موږ دغه د ټولې دنیا سره وصل دي. همدغه نندارتونونه چې دایریږي د تاسو لپاره څومره د ارزښت وړ خبره ده؟ تاسو د کاروبار په پرمختګ کې څومره تاسو سره مرسته کوي؟ د ارزښت خبره دغه ده چې وخت چې د موږ محصولات خرڅ شول د موږ تولید ډیریږي، وخت چې تولید ډیر شو محصولات خرڅ شول د موږ اقتصاد لوړیږي، موږ ته کار پیدا کیږي. مثلا موږ اوس 10 نفر کار کوو، دا شاید چې ورځ د موږ کار 80 نفر ته جګسي. موږ ورته ګورو چې مثلا اوس تقاضا شي ده، موږ نظر په تقاضا باندې خپل تولیدات ته په هغه سازګاری ورسره کوو. حتی د کمپنیانو هم شته چې موږ ته آردر راکړي چې دغه موږ ته تولید کوي. مثلا په سبزیجاتو کې ستاسو په نظر آیا د نندارتونونو جوړېدل د محصولاتو د خرڅلاو لپاره دی یا ستاسو د محصولاتو د نمایش یا د مشتریانو لپاره د وړاندې کولو لپاره دی؟ هدف خو اصلا د خرڅلاو لپاره دی، څنګه خپل محصولات موږ خرڅ کوو او د نمایش خو موږ نمونه راوړو. مثلا موږ تولید لرو 10 ټنه 20 ټنه، دلته موږ ممکن 15 منه یا 6 منه د هر شی چې موږ تولید لرو د همغه موږ ته راوړو د نمایش لپاره. دلته خو چاته چې تقاضا بیا موږ په خپل ولایاتو کې الته ګودامونه لرو، په هغه مورد کې سمپل همدا ورخه، یعنی نمونه دا او معامله هغه. آیا پرته له کورني نندارتونونو آیا تاسو په بهرني نندارتونونو کې برخه اخیستې که څنګه؟ هو، منګه د هندستان په انټرنیشنل ایگزیبیشن کې منګه اشتراک کړی او منګه دغه نه
معلومات او خپل هغه کوم محصولات چې موږ وړاندې کړي دي د هغې نه تقاضا دومره ډیره وه چې اصلا هغه محصول په همغه کال باندې موږ ونه سو رسولی او همداسې د تاجکستان یو زراعتي سمبوسیا موږ ته چې نوې مفکورې پیدا شوې چې موږ څه باید وکړو یا څه رقم موږ نړیوال مارکیټونو ته ځان عیار کړو دغه زموږ دپاره بهترینه لاسته راوړنه وه د نندارتون یا نمایشګاه جوړېدل یوازې د قراردادونو د لاسته راوړلو دپاره دی یا مشتریان هم دلته پیدا کېږي که څنګه؟ هو دلته خو د قراردادونه هم دي او مشتریان دا دواړه تقریبا یو معنا ورکوي موږ چې وړې کمپنۍ هم لرو غټې کمپنۍ هم لرو وړې کمپنۍ هغه دی چې په داخل د خپل هیواد کې ضرورتونه لري محصولات ته او غټې کمپنۍ هغه دی چې خارج ته صادروي زه څنګه ګورم چې بادام دي ټول محصولات هم ایښي دي بسته‌بندي کړي او نمونې ورته ایښي دي که تاسو په نندارتونونو کې ګډون نه وای کړی ستاسو د کاروبار په پرمختګ کې څه تاثیر کړی وای؟ که چېرته موږ په داسې نمایشګاهانو کې ګډون ونه کړو د موږ د محصولاتو نه به څوک څه خبر شي چې زموږ محصولات چېرته دي یا څنګه نه دي موږ غواړو چې خپل محصولات وړاندې کړو داخلي بازارونو ته او خارجي بازارونو ته او بهترینه منبع دغه نمایشګاه ده دا ډول نندارتونونه د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جوړیږي. تیر کال د جرمني په هانوور ښار کې یو لوی نندارتون جوړ شو چې 2900 غرفې یې درلودې او د نړۍ 40 هیوادونو پکې برخه اخیستې وه. هو کمپیوټره نندارتون د محصولاتو په بازار موندنه کې مهم رول لري. د محصولاتو اخیستونکي او پلورونکي له یو بل سره پیژني د یو بل ادرسونه اخلي چې د اجناسو د اخیستلو لپاره مهم دي. د بادام باغ په نندارتون کې تقریبا د 5 میلیونو ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. کمپیوټره دای بل ګټه ان په نندارتون کې هم د اجناسو د اخیستلو او پلورلو قراردادونه ترسره کیږي. کمپیوټر اوس به هم د خبرونې دوهمه برخه ته راوګرځو. په دې برخه کې به د سرتخانو یا سړکونو په اړه باندې خبرې وکړو. خو لومړی به د داس چا خبرې واورو چې په کور کې ساتلې میوې خراب شوې دي او تاوان یې کړی دی. زما نوم عبدالصبور د سرخان خیلو د کلي او د فارزي ولسوالۍ ماڼۍ به مخستلې کور کې مې خودلې اما هغلته ښه شی نه راتلله ترېنه یو میاشت دوه میاشتې کوله اما په بازار کې به مانې زیاتې وې نه م شو زه کولی بازار کې په ما اصلي قیمت سره نس چې خرڅ یې کړو موږ هغه کور کې ساتلې اما کور کې سمه نتیجه نه ورکړه یو میاشت دوه میاشتې د هغې نه زیاتې ساتل کېدلې نه. خو ځینو باغوانانو دې ستونزې ته د حل لارې موندلې دي. په دې اړه زموږ همکاري له څو کسانو سره خبرې کړې. د بي بي سي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فرشته ساحه کې نن د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ ته راغلې یم. دلته زما په څنګ کې یوه سړه ده. دغه سړه خونې کې د دې باغداران خپل حاصلات ساتي. دلته ګورو زمونږ په څنګ کې یو ورور ولاړ دی د خپل باغدار دی او خپل حاصلات په همدغه سړه خونه کې ساتي. غواړو تر ټول د مخه دې سره خبرې وکړو چې څنګه خپل حاصلات دلته ساتي. کولی شي ځان راته معرفي کړي؟ محمد صالح د فرجي اوسېدونکی. دغه سړه خونه چې مونږ دلته څنګ کې ولاړ یو دا د څومره حاصلاتو گنجایش لري؟ د 80 تنو. دغه سړه خونه نه د دې کلي څومره خلک استفاده کولی شي؟ تاسو ته باغونه وینئ دا کته مڼې شي نه دا څه د گنجایش لري او پکې ځایږي پکې نه باغونه خلک خپل کوم حاصلات دلته ساتي. تنه مڼې پکې جمع کوي. په دې سړه خونه کې د هر کور حاصلات معلوم دي چې څومره د هر نفر حاصلات وساتل شي یا اختیاري د هر یو کولای شي هر اندازه باندې راوړي. هر څه ځان د اختیار لري چې بازار ته وړي. د سیدا چې 1500 ونه مڼې لري یو 2200 بازار ته کوي یو 200 مڼې حاصل لري د سرخانه کې دي سره. په دغه سړه خونه کې دغه حاصلات تر څه وخت پورې ساتل کیږي؟ میزان د اقرب نه نیولې امال یا د ثور پورې د شپږ میاشتې پورې ساتل شي. کله چې باغداران خپل حاصلات د سړه خونه ته راوړي دوی د خپل حاصلاتو پیسې بیا بیرته ورکوي د دې په بدل کې کنه د سړې خونه ته پیسې زګنه ورکوي. دا د وزارت زراعت د خاطر نه جوړ شوی ده. هر څه ما خپل لپاره مړی حاصل کې دیو خپل وړي کوم پیسې کوم مشکل کې نشته. دغه سړه خونه د دې کلی باغدارانو ته څومره فائدہ رسولې ده؟ فائدہ خو په دې ده بعد دې اصل جمع کیږي سیمانه ټولېږي دا اوس بازار کې ډیر ارزانه دي. کولی څو دلګي خرڅ کې دي نه مليارډ سړه خونه کې دي وخت چې په بازار لزر خښو به یې بازار کې خرڅ کی چې اوس بازار کې منمړي په سره پیدي تل کې میاش دوه میاشتې پات شي مڼې به بجګي کې په 200 په 300 په 400 پورې د کانو چې پیسې ته ضرورت پیدا کو اړتیا شواله ولڅنه وباسو بازار کې خرڅو هغه زموږ ګټه او په ګټه دا چې موږ شپږ میاشتې پورې نور د بل فصل کې د جمی په اخرو کې حالت مڼې ورکو حالت ګټه ورسیږي خلک ته فائدې دي خلکو. په خاور کې زر خبرونه درنو اوریدونکو څنګه مو چې د دې باغدار خبره واورېدې د سړخونه پاړه وس غواړو د فرزي ولسوالۍ د زراعت مسول سره خبرې ولرو په دې اړه.
اول کې کولای شي ځان راته معرفي کړي؟ زما نوم محمد نعیم دی، تخنیکی او سکتوري مدیر یم. کولای شي دا راته وایي چې څنګه مو دا سړکونه د دې کلي خلکو ته جوړ کړه؟ سړکونه خو وزارت زراعت دغه تصمیم ونیو چې د خلکو د آرامۍ لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره او خلک چې وکولای شي چې د خپل حاصلات یو څه نه په پورته قیمت سره خرڅ کړي او دهقان ترې ګټه واخلي یا فایده واخلي، نو دغه سړکونه په شکل د نمایشي جوړ کړل چې آینده دغه خلک که دنه صحیح اعظمي استفاده وکړي، بیا دوی وکولای شي چې د خپل په نور منطقو کې یا په نور ځای کې دا رواج شي یا رایج شي، یا نور خلک هم وکولای شي دغه شان جوړ کړي او ترې نه ګټه واخلي. د دې سړکونه ساتل هم د چا په غاړه دي کنه؟ همدغه خپل د یقینو په غاړه دي، د خپل باغوانانو په غاړه دي. همدغه خلک چې ترې استفاده کوي، همدغه خلک مسؤلین دي. مدیر صاحب کولای شي ماته ووایي چې په دې سړکونو کې صرف تاسو د مڼې حاصلات ساتئ که د نورو میوو حاصلات هم پکې ساتل کیږي؟ دلته تاسو وینئ چې اکثریت ګوري مڼې دي او خلک زیات نه چې استفاده کوي مڼې پکې ساتي. او داسې دی چې وای فرضی کې وای کبوتر با کبوتر باز با باز، هر هر چیزی میکنه با همجنس خود پرواز نی. پیاز نشي کېدلی د مڼو سره، ځکه چې مڼې په یوه میاشت طاقت نه لري پرسوده کېږي. یوازې پیاز کولی شو چې پکې وساتو، یوازې کچالو کولی شو پکې وساتو، یوازې مڼې پکې کولی شو پکې وساتو، نو یو جنس کولی شو پکې وساتو او ترېنه استفاده وکړو. خو دوه جنس پکې بیا سره مطابقت نه لري. او که داسې نورې میوې اوسېږي لکه څنګه چې موږ ګورو په فرضیې کې د انګور تاکونه هم زیاتي، آیا د انګورو حاصلات هم تاسو په دې سړکونو کې ساتئ؟ بله یو هلته یو بله سړکونه ده چې په میر افغان قلعه کې هم جوړه کړې ده، هغه یو څه تعداد خلک انګور پکې ساتلی شي، یعنې خالي انګور پکې ساتل شي، بیا هغه هم د مڼو سره مطابقت نه لري. په دغه سړکونه کې موږ تانه مڼې ساتو او په هغه سړکونه کې چې په میر افغان قلعه کې خراب لري کې موږ تانه انګور ساتو. بس ډیره مننه مدیر صاحب. مننه، شکر، مننه. په افغانستان کې د ته ورته 1500 سردخانه یا هغه ځایونه چې میوې پکې ساتل کېږي جوړې شوې دي. په پام کې ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر دې لویې سردخانې جوړې شي. ګران اوریدونکو، اوس هم د کیسې وار دی. زه صالحه احمدزی یم، په دې ارزه کې تقریبا 10 کال کېږي چې زه کار کوم. نورې ښځینه کارمندان هم له ما سره کار کوي. وخت چې موږ دا کار شروع کړ، یعنې د افغاني ډبرو نه د مدني ډبرو نه موږ ګاڼې جوړوو، چې لکه د لاس بنګړي او غوږوالۍ او لاکتونه دي، چې هغه موږ کولی شو خپل وطنوالو ته وړاندې کړو او په نندارتونو کې هم برخه اخلو. لکه د ملي او بین المللي نندارتونو کې موږ د خپل تولیدات خلکو ته وړاندې کوو او ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. کله چې موږ دا ډبرې په زیور باندې تبدیلوو، ډېر خلک د دې غوښتونکي دي، خصوصا ښځینه طبقو نه موږ زیات لاسته راوړنې لرو چې په هغو باندې موږ دا ګاڼې خرڅوو او په هغه کې موږ ته ګټه پاتې کېږي. له هغې نه موږ خپل د کورنۍ ستونزې مخته وړو. مخکې له دې نه چې دې کار ته ما مخه راوړله، زه په کور کې وم، ما یو د خیاطي کورس درلوده چې په هغو کې ښځینه جینکیو ته ما درس ورکوو، د هغې نه مې معاش واخیسته، په هغه باندې مې خپل د کورنۍ اقتصادي ستونزې رفع کولې. موږ په دې نندارتون کې چې نن ګډون کړی ده، دلته له 1000 نه زیات خلک راځي او له دې تولیدات نه اخیستنه کوي. موږ په هغو باندې تولید خرڅوو، په هغه کې موږ ته ګټه زیاته پاتې کېږي. درنو اوریدونکو، تاسو څنګه په تجارت او کاروبار کې څه ډول تجربې لرئ؟ ګټه مو کړې که تاوان؟ علتونه یې کوم وو؟ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 240 150 01.